دا فلسطین دی 1907 کال کې چې کله دوی اعلان وکړو چې فلسطین اسرائیل د منځ کې دوه سټیټ دوه ملکونه به وجود ولري. نن د فلسطین چیرته دی؟ مخکې شین دلته و څو کالو کې 1940 کې، نن فلسطین چیرته دی؟ او دا په خلاصو سترګو لاندې کېږي د ټول دنیا د ټولو مسلمانانو. موږ په شپږ اسلامي ملکونه لرو، د ټولو مسلمانانو په سترګو لاندې دا کار کېږي. د یوکرینیان خپل دفاع کوي او جنګېږي، هغوی ته خلک فریډم فایټرز وایي. دا واضح خبره ده چې که دلته مجاهدین د روسیې په خلاف جنګېدل هغوی فریډم فایټر وو، چې بیا طالبان د امریکا په خلاف جنګ دوی بیا ټروریسټان وو. نو دا ټروریست باید واضح شي چې په کوم ډیفینیشن په کوم ډکشنري موږ چاته ټروریست وایو. که ټروریست دته خلک وایي چې خلک وژنه، د ماشومانو قتل، د خلکو عزت ناموس ځمکه نیول، که دا ټروریست دی خو بیا صحیح دی، څوک هم دا کار کوي هغه ته باید دا لیبل ورکړل شي. که فقط دې دپاره چې څوک هم د غربي د خواهشاتو نه بغیر کار کوي هغه ټروریست دی. نلسن منډیلا ټروریست په ساوث افریقا کې، بګت سنګ په انډیا کې ټروریست و. نو ټروریست لقب سبجکټیو دی چې هر چاته دوی دی نو خو هغه ټروریست دی. لنډه خبر ده دا ټروریزم دی او که نه دی. دوی په 15 ورځو کې 6,000 بمه په غزه سټریپ باندې اچولي دي. 6,000 بمه کوم چې 2.1 میلیون نفوس پکې ژوند کوي. د مقدار د دې بمونو ته ووایم چې 2019 کال کې په ټول کال کې امریکا په افغانستان اچولي وو. په ټول کال کې دوی 15 ورځو کې په یوه وړوکې محدوده ایریا کې چې کوم په دنیا کې زیاترین نفوس په کم ځای کې ژوند کوي هغه غزه ده، په دې ځای کې اچولي دي. 3.5 لکه کسان خپل کورونه بې ځای کړي دي. 2.5 ماشومان ښځې سپین ږیري وژلي دي. او په جالبه څه ده چې جورډن پیټرسن په خپل ټویټر کې لیکي چې ګیو دم هیل. انتالي بنت وایي چې دوی باید موږ ختمو. بنجامین نیتنیاهو وایي چې دوی باندې موږ جنګ کوو، دا مکمل موږ هوارو. او دنیا وی خیر و خیرت دی. امریکا وی زه سره یم، استرالیا زه سره یم، او زمونږ د عرب مسلمانان زمونږ عام مسلمانان څه کوي؟ په دې تشویش د ایسي نه خراب نشي، په دې د ملکونه قدرتونه ته لاړ نشي. خدای ته بس جواب ورکو. دا ډېر مهم پوښتنه ده. دا خو فلسطینیان کنن ملکیږي هغوی په ګټه کې دي. ما فکر کو چې اسرائیل په فلسطین قبضه کړی دی. نه، اصل کې اسرائیل ټول دنیا مسلمانان قبضه کړي، فقط فلسطین ته فری دی. اقل هغوی چې کوي که نه، حقیقت دا دی دنیا مسلمانان قبضه کړي دي. خواته ایجپت شته دی، بل څه شته دی، لیکن ټول خلک په چپ دي. او حقیقت دا دی. او زه په دې هیڅ شکي نه یم چې څنګه ګوګل فلسطین له منځه یوړو چا چې ونه ولي. که نن غزه ټول هوار میدان شي ټول خلک ووژني، بیا موږ لکه چرګانو غوندې به ناست یو او فقط دې ته به وایو چې موږ راتلونکي کړک کړک به کوو چې کله موږ راتلونکي غذا چې ویخورو او تشناب ته لاړ شو ځان خالي کړو. زموږ اخري اندام دا ده.